السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې درکن ته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې درکن د سموک ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او دا غرکم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په ټایټل باندې به کلیک وکړئ. دلته به ما تاسو ته لاندې اپس لینک یا د هغه کوم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، نو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. هغه به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم بیا تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. کله چې وګورئ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، د هغه رقم به تاسو راسئ په سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو وګورئ دوستانو زه په سټارټ بټن باندې کلیک کوم. د هغه رقم دا د سموک ډیزاینونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې خپل تصویر جوړ کړئ، هغه تاسو جوړولی شئ. د هغه رقم وګورئ دوستانو اوس به تاسو راسئ په کلر بیکګراوند کې. دلته وګورئ تاسو په بیکګراوند کې کلر ورکولی شئ او د هغه رقم فارګراوند کې هم تاسو کلر ورکولی شئ. که تاسو غواړئ چې په فارګراوند کې هر کلر ورکړئ، هغه بیا تاسو په فارګراوند کې ورکولی شئ. وګورئ دوستانو زه دا فارګراوند والا ډیلیټوم. د هغه رقم یو دانه سموک رقم هغه په بیکګراوند کې رقم او د هغه رقم په اډ ټکس کې به دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې کې اډ زیات کړئ. وګورئ دوستانو یعنې ټکس زیات کړئ. اوس که غواړم چې دلته ولیکم مستر خان. وګورئ دوستانو ما مستر خان ولیکئ. د هغه رقم تاسو په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ او په اډ سټایل کې تاسو هغه ته سټایل ورکولی شئ. نو که تاسو غواړئ چې هر رقم ته سټایل ورکړئ او هر رقم ته ډیزاین ورکړئ، هغه تاسو ورکولی شئ. دلته تاسو سایز ورکولی شئ او دلته تاسو هغه ټکس ته کلر ورکولی شئ. بیا به تاسو دوستانو تاسو راسئ په ټیک مارک نښان باندې به کلیک وکړئ او دا به دلته کښېږدئ او د هغه رقم په اډ ایمیج کې دوستانو تاسو کولی شئ چې تصویر راواخلئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویر جوړ کړئ او هر رقم ته یې جوړ کړئ، نو صرف به تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ، نو هغه تصویر به دلته راسي او د هغه رقم اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته سموک ورکړئ، هغه تاسو ورکولی شئ. نو د دې لپاره به دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ، نو بیا به تاسو راسئ په دا ټیک مارک نښان باندې به کلیک سره وکړئ او دلته به تاسو سیو ایمیج ووایئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو سیو ایمیج ووایئ، دغه ایمیج به ستاسو په موبایل کې سیو شي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې دا رقم ته ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.